السلام علیکم ګرانو قدرمنو کتونکو، زه امین خان تاسو ټولو ته هرکلی وایم. د دې وخت اهم خبر تاسو له در کومه. د هندوستان پرایم منسټر نریندر مودي نن یو هنګامي میټینګ یو اجلاس رابللی دی، او دا اجلاس هغه د آرمی د هندوستان چې کومه آرمی ده، د پوځ چې کوم خاص قسم چیفز دي، کوم جرنیلان کرنیلان چې په هغې کې ټول د انډیا چې کوم چیف اف ډیفنس سټاف دی هغه پکې هم و، آرمی چیف جنرال، او د دې سره سره د نیوی چیف، د دې نه علاوه ایر چیف، ایر فورس چیف او د ډیفنس چې کوم منسټر دی، دا ټول په دې میټینګ کې د سره ناست وو. او پی ایم مودي چې کوم دی، نو دا میټینګ چې دی دا د څه مقصد دپاره رابللی و، نو تاسو اوس دا نیوز په خپله زه تاسو ته ایکسپلین کوم چې وړاندې څه قصه ده. پی ایم مودي gives armed forces full freedom to decide mood, timing and target of India as response to Pahalgam terror attack. د دې مطلب دا دی چې پی ایم مودي چې نن کوم میټینګ وکړو د انډیا د آرمی د مختلف چیف سره، هغه کې د انډیا د پوځ د مختلفو شعبو چې کوم چیفز دي، کوم جرنیلانو، هغه ټول راغوښتلي دي او هغې له مکمل ازادي او اختیار یې ورکړو چې تاسو حمله کولی شئ، تاسو لاس هم بالکل مټې هم ازادي دي چې څه ټایم تاسو ته موقع میلاو شوه او په دې کې تاسو ته په کومه لاره باندې هم موقع په پاکستان باندې د حملې کولو میلاویږي، نو تاسو حمله کولی شئ. د دې خبر په رڼا کې موږ په دې نتیجه رسیږو چې د پاکستان او هند ترمنځ جګړه لا سړه نه ده. هندوستان لا اوس هم په دې ټینشن کې دی. د انډیا پرایم منسټر نریندر مودي اوس هم په دې سوچ کې دی چې زه به پاکستان په څه طریقه باندې حمله او اټیک وکړم، ټارګیټ وکړم، ځکه چې راتلونکی ټایم، راتلونکي ګنټې او راتلونکي ساعتونه د پاکستان دپاره ډېر کریټیکل ثابتېدی شي. په دې وخت کې د پاکستان آرمی له، د پاکستان ایر ډیفنس فورسز له ټوله ویښ او بیدار اوسېدل پکار دي، ځکه چې دا د انډیا د طرفه یو ډېر خطرناک خبر راغی. د دې سره سره زه تاسو ته دا ووایم چې د هندوستان یو خاص جرنلیسټ پراوین سونی په نوم باندې یو صحافي دی، او دا د هندوستان چې کومه ډیفنس سیسټم دی د هغې ډېر زیات ایکسپرټ دی د هندوستان په ډیفنس باندې، د هندوستان په دفاعي نظام باندې، خاص کر د هندوستان په پوځي نظام باندې، په ملیټري باندې او د جنگ په اړه باندې، په سټریټیجک پالیټکس باندې د هغه ډېر زیات جوور نظر دی. په دې باندې د ډېر زیات بکس هم لیکل دي. دې صحافي یو کلیم کړی دی او دا دعوه کړله چې که فرض که د هندوستان او پاکستان ترمنځ جنگ ونښلي، نو دا جنگ هندوستان ګټلی نشي، بلکې په دې کې د هندوستان بیلات دی، په دې کې هندوستان ناکامه کیږي. او د هغه ریزن او اهم وجه هغه دا ښودل ده چې په دې وخت کې د پاکستان سره چین ولاړ دی. چین د دنیا دویم یو مضبوط اقتصادي ملک دی. په دې وخت کې د چین سره چې کومه آرمی ده، د چین سره چې کومه ملیټري ده او کوم ملیټري اکویپمنټس دي، هغه ډېر زیات سټرانګ دي، ډېر زیات های او ایډوانس لیول والا دي. نو د پاکستان سره د چین مکمل سپورټ دی. او باقاعده په دې وخت کې یو اډر هم جاری کړی دی. پاکستان ته دا ویل دي چې که فرض که اول خو تاسو له روغه جوړه پکار ده، خو که هندوستان نه قلاریږي او حمله او اټیک کوي، نو زه درسره مکمل ولاړ یم. او ریسنټلی د چین د سایډ نه یو خاص قسم وسایلې د پاکستان ایرفورس ته، د پاکستان پوځ ته هغه هم پرووایډ کیدونکي دي. نو موږ په دې نتیجه رسیږو چې دواړه ملکونه په دې وخت کې ډېر زیات په کریټیکل کنډیشن کې دي، او دا دواړه اټمي ملکونه دي. بل طرف ته نریندر مودي په هندوستان کې داسې تریټس، داسې تړکې او داسې بیانبازي په میډیا باندې شایع کړې ده چې اوس هغه د خپل شرم د لاسه دا په دې سوچ کې دی چې که فرض که زه په پاکستان حمله ونه کړم، اټیک ونه کړم، نو په دې کې زما غټه بېعزتي ده، زما غټ توهین دی، بې حرمتي مې کېږي په عوام کې، ځکه چې د هندوستان عوام په دې وخت کې په دې انتظار کې دی چې انډیا به کله په پاکستان باندې اټیک کوي. او هغې اوس دا پریکړه او دا فیصله وکړه. زه دا ګڼم چې د پاکستان دپاره راتلونکی وخت خطرناک ثابت کېدلی شي. مزید مخې ته ګورو چې څه کېږي، رب دې خیر وکړي. خو په دې وخت کې د هندوستان او پاکستان ترمنځ جګړه لا سړه نه ده، بلکې د دغه جګړې د شروع کېدلو خطره لا هم زیاته شوې ده.
په دې اړه باندې ستاسو خپل فیډبیک رایې څه ده تاسو ضرور کولی شئ په کامنټ سیکشنز کې په دې ویډیو باندې کامنټس وکئ، خپله رایې چې کومه ده د هغې اظهار وکئ. که ویډیو مو خوښ شوي وي لایک یې کئ او زموږ دا نوی چینل دی پښتو ژبه کې به موږ تاسو له معلومات درکوو، نو پلیز دا سبسکرایب کئ او موږ سپورټ کئ. تھینک یو ویری مچ.